الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې نیکمرغه شیبې مو پیل کړي وي. بیا هم زه ښوونځی سید حمید الله عصمت د ستاسو په چوپړ کې قرار لرم او غواړم چې د اتم ټولګي فیزیک لومړی درس ستاسو سره ثبت کړم. د دې لپاره چې تاسو د اتم ټولګي فیزیک زده کړئ او ګټه ترې واخلئ، راځم نن زه ستاسو لپاره لومړی درس ثبتوم. زموږ د درس موضوع ده تودوخه او پر توکو یې اغیزې. تودوخه او پر توکو یې اغیزې. موضوع ډیره واضحه او څرګنده ده. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، تاسو د تودوخې په اړه حتما څه نه څه معلومات ترلاسه کړي دي او دې باندې پوهیږئ چې تودوخه څه ته ویلی شي. تودوخه او ورپورې تړلې پیښې زموږ په ژوند او طبیعت کې ستر نقش او رول لري. دا چې تودوخه څه کولی شي د ژوندیو موجوداتو شتون دپاره او د هغې د ژوند د بقا دپاره تودوخه د لمر تودوخې ته او داسې نورو تودوخو ته اړتیا شته. د بیلګې په توګه ویلی شم چې که موږ وغواړو چې یو څه کښت کړو یا وکرو، د نباتو د نشونمو او د لویدو لپاره هم تودوخې او مناسب چاپیریال ته اړتیا ده. او که وغواړو چې فرضاً زموږ صحت سالم وي، موږ هم دې ته اړتیا لرو تر څو چې د لمر وړانګو ته یا د لمر په مقابل کې موږ کله نه کله باید شتون ولرو تر څو موږ وجود په درست او صحیح او منظمه توګه باندې نشونما وکړي. تاسو ته معلومه ده چې نباتات په هغو چاپیریال کې، په هغو ساحو کې چې هلته د تودوخې مناسبه درجه شتون ولري نشونما کوي. یعنې د ژمي کې چې د تودوخې درجه ډېره ښکته وي، نبات نشي کولی چې څنګه وکړي چې هغه نشونما وکړي، د فعالیت څخه لویږي. او کله چې د پسرلي هوا او موسم راشي، هوا ګرمه شي، هوا توده شي، نبات کولی شي په درست او ښه طریقه سره نشونما وکړي او لوی شي. داسې تودوخه د ټولو ژوندیو شیانو دپاره اړینه او ضروري ده. په ژمي کې چې انسانان ژوند کوي په کوټۍ باید ګرمه وي. په هغو کوټو کې چې ژوند کوو په هغې کې د بخاریو څخه د منقلو څخه کار اخلو تر څو چې زموږ اتاق مناسبه تودوخه ولري. په هغې کې د ژوند د اسانه تیرولو لپاره باید موږ دا کوشش وکړو چې د هغې تودوخه مناسبه وساتو او د هغې نه په صحیح طریقه سره، په درسته طریقه سره ګټه واخلو. تاسو پوهیږئ چې ماده په درې ډوله ده: ماده، جامد، مایع او ګاز په حالتو باندې پیدا کیږي. ماده په څو ډوله ده؟ ماده اصلا په درې ډوله ده. یو ته ویلی شي جامد یا کلک مواد، جامد. بل ته ویلی شي مایع یا اوبلن مواد، مایع. او بل ته ویلی شي ګاز. جامد، مایع او ګاز. ماده یعنې په درې ډوله شوه. دغو ته د مادې فازونه هم ویل کېږي. د مادې فاز ورته ویلی شي. دا ماده چې کله غواړو چې له یو حالت څخه بل حالت ته واړوو، د تودوخې شتون ته ضرورت دی. یعنې چې وغواړو چې د بیلګې په توګه که یوه جامده ماده ولرو، موږ غواړو چې په مایع بدله کړو، د تودوخې شتون ته ضرورت دی. باید موږ تودوخه مناسبه تودوخه هغې ته ورکړو تر څو جامد ماده په مایع ماده تبدیله شي.
همدارنګه که وغواړو چې مایع ماده په ګاز په حالت باندې تبدیل شي بیا هم یو اندازه تودوخې ته اړتیا ده تر څو وکولی شو چې مایع ماده په ګاز باندې بدله کړی شو. د بیلګې په توګه که موږ اوبه ولرو، اوبه مایع ماده ده، د بهیدلو خاصیت لري، د بهیدلو ځانګړتیاوې په هغې کې شته. که وغواړو چې مایعات په ګاز حالت باندې بدل شي، مایع په ګاز باندې بدل شي، اړینه دا ده چې هغې ته هغه ټاکلې درجه تودوخه ورکړل شي تر څو بالاخره هغه د مایع حالت څخه د ګاز په حالت باندې تبدیل شي. یعنی هغه مایع تبخیر کیږي او د ګاز حالت غوره کوي. پس تودوخه د ژوند د بقا او د ژوند د سالم تیرولو لپاره په نړۍ کې او د ټولو ژوندي موجودات لپاره ډیره مهمه او اړینه ده. قدرمنو دوستانو، دا چې د تودوخې درجه څه ده، تودوخه په څه شي سره ټاکلی شي او څنګه ټاکل کیږي، دا وروستۍ موضوع ده چې انشاءالله په دې باندې به خبرې کوو. راځو اوس د تودوخې درجه وایو. موږ هره ورځ څو ځله د تودوخې د درجې کلمه له بیلو بیلو منابعو سرچینو څخه اورو. د بیلګې په توګه د رادیو، د تلویزیون، د رسنیو څخه موږ اورو چې نن د تودوخې درجه 15 درجې د سانتیګریډ ده. یعنی دا څه معنی؟ دا څنګه ټاکلی شي او دا څنګه ښودل کیږي؟ دا هغه موضوعات دي انشاءالله چې زه به ستاسو سره په منفصله او تشریحي ډول باندې ستاسو سره شریکوم. د اتم ټولګي فیزیک هغه مواد، هغه موضوعات راخیستي دي چې په ډیر ساده او بسیطه توګه باندې تشریح شوي دي. زما هیله او آرزو د ستاسو ګرانو زده کوونکو څخه دا ده چې کتاب مو باید په لاس کې وي او د شته مواد او توکو څخه په سالمه او درسته طریقه ګټه واخلئ او تاسو دغه درسونه چې ستاسو لپاره ثبتیږي تر څو ستاسو استعداد، ستاسو ذکاوت لوړ شي، د تاسو سره مرسته وکړی شي. هیله مې دا ده چې تاسو ترېنه پوره ګټه واخلئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې کتاب کې په دې پاڼه کې 3 تصویرونه وینئ چې دا هم د تودوخې د لیدو او د تودوخې د درجې توپیر په دې کې تاسو لیدای شئ. یعنی په دې کې د یخ ټوټې دي او اوبه دي. حتما تاسو وایئ چې په دې د تودوخې درجه کمه ده یا لږه ده، او دا هغه ظرف دی چې په دې کې ګرمې اوبه ساتل کیږي او د اړتیا په وخت کې د هغې نه ګرمو اوبو څخه استفاده کوو یا ګټه ترې اخلو. نو د دې د تودوخې درجه دې ته لوړه ده او دا هم یو داسې تصویر دی چې تاسو وینئ چې اور پکې ښکاري او د هغې د تودوخې درجه تر دې نه هم څنګه ده، لوړه ده. د یو جسم د سوړوالي او تودوالي د میزان د ټاکلو لپاره له ترمامتر څخه کار اخیستل کیږي. یعنی چې وغواړو چې موږ په دې پوه شو چې دغه جسم څومره ګرم دی یا څومره تود دی او بل جسم فرضاً څومره سوړ دی، د کومې آلې څخه ګټه اخیستل کیږي؟ هغه آله د ترمامتر څخه عبارت ده، ترمامتر په نامه یادیږي. د دې منظور لپاره د ترمامتر مخزن د جسم سره داسې باید په تماس کې شي چې د هغې سره مکمل چسپېدلی وي، سریښ وي. بیا ګورو چې د ترمامتر دننه هغه مایع چې شتون لري یا به سیماب وي یا به الکول وي، هغه په حرکت راځي. تر هغه پورې دغه خپل ترمامتر د هغو موادو سره چې غواړو، د هغو توکو سره چې د هغې د تودوخې درجه پیدا کړو، د هغې تودوخې درجه وټاکو، باید چې سپېدلي حالت کې شتون ولري تر څو چې په ترمامتر کې هغه مایع ټاکلي حد ته نه وي رسېدلي. کله چې مایع په ترمامتر کې ځای په ځای شوه، یعنې نور حرکت نه کوو، پوهېږو چې دغه د مغو جسم د تودوخې درجه ښیي. پس د ترمامتر څخه ګټه اخیستنه داسې ده چې د ترمامتر مخزن باید هغو مطلوب جسم سره کوم چې غواړو چې د هغې تودوخې درجه وټاکو یا تودوخې درجه پیدا کړو، د هغې سره باید په تماس، کاملا په تماس کې په بشپړه توګه د هغې سره چسپېدلی وي تر څو موږ وکولی شو هغه صحیح درجه د تودوخې وټاکو.
او دا تاسو ته معلومه ده چې که دوه ډوله جسمونه مو ولرو چې یو جسم ګرم وي او بل جسم څنګه وي سوړ یا یخ وي. که دواړه یو د بل سره څنګ په څنګ کېږدو دا د تودوخې درجه څنګه کې لیږدول کېږي له توده جسم څخه ساړه جسم ته تر هغه جریان پیدا کېږي تر څو چې دواړو درجه د تعادل حالت ونیسي، یعنی د دواړو درجه د تعادل په حالت کې راشي یا د دواړو د تودوخې درجه مساوي شي. د ګرم جسم څخه ساړه جسم ته تر هغه پورې دغه جریان پیدا کېږي چې د دواړو د تعادل درجه را سره مساوي یا برابر شي. کله چې دوه جسمونه د تودوخې په تعادل کې وي وایو چې دواړه جسمونه د تودوخې مساوي درجه لري. ښه، د موادو تودوخې بدلون د دوی د ځینې فزیکي خواصو د بدلون باعث کېږي. د بیلګې په توګه کله چې د ترمامتر د ښیښهیي نل په منځ کې د مایع د تودوخې درجه پورته ځي، یعنی حجم یې ډېرېږي او تودوخې درجه څنګه کې او د تودوخې د درجې په لګېدو سره یې حجم کمیږي. ګرانو دوستانو، غواړم چې تاسو ته وښیم چې د ترمامتر د لوستلو لپاره څنګه باید کار واخیستل شي. که موږ یو ترمامتر ولرو، دا یو تاسو وینئ چې دا یو سیمابي ترمامتر دی، یعنی دغه مواد یا توکي چې په دې کې ځای ځای شوي دي دا سیماب دي، په بښنې سره دغه الکول دي. دا رنګ سور رنګه توکي چې وینئ دا الکول دي، په دې کې ځای ځای شوي دي. دا کله چې غواړو د یو جسم د تودوخې درجه وټاکو دغه ځای ته یې ویلی شي مخزن د ترمامتر. دا باید په بشپړه توګه د هغو جسم سره چې غواړو د هغې د تودوخې درجه پیدا شي د هغې سره باید په بشپړه توګه چسپېدلی وي. د هغې سره تاسو به وینئ چې اوس که د بیلګې په توګه که زه ووایم چې د انسان د وجود یا د انسان د بدن د تودوخې درجه څو درجې ده، دلته زه خپل لاس کې دغه د ترمامتر مخزن ټینګ نیسم. تاسو وینئ چې هغه توکي یا مواد چې په ترمامتر کې شتون لري هغه په څنګه کې په حرکت راځي او درجې آهسته 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 پورته ځي. تاسو ګورئ چې مخکې 20 درجې وو او اوس تقریبا 15 درجو ته رسېدلی دی، یعنی زما د بدن د تودوخې درجه انتقال شوه یا ولېږدول شوه ترمامتر ته. ترمامتر کې هغه توکي چې شتون لري هغه پورته خواته حرکت کوي. بله خبره چې ډېره مهمه ده، غواړم چې ووایم چې ترمامتر څه شی دی او څنګه کې زموږ په هیواد کې له ټولو څخه زیاته معموله درجه بندي د سلسیوس یا سانتیګرید درجه بندي ده چې په ټول هیواد کې همدغه کارول کېږي. یعنی په رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي چې سلسیوس یا سانتیګرید درجه هم ورته ویلی شي. او د اس آی په سیستم کې د تودوخې ستاندرد درجه بندي چې ده هغه کې کلوین ستاندرد او معیاري درجه ښیي. کلوین یو قبول شوی درجه بندي ده، یعنی د اس آی په سیستم کې چې مخکې معرفي شوی د اس آی په سیستم کې د تودوخې درجه شی ده کلوین ده. د درجه بندۍ سیستم د لومړي ځل لپاره سویډني پوه اندریس سلسیوس کارولی دی او د هغې په ویاړ باندې په دغه نوم باندې نومول شوی دی، اندریس سلسیوس، چې سانتیګرید هم ورته ویلی شي. اندریس سلسیوس کارولی دی او د هغې په ویاړ باندې نومول شوی دی. او هغې د لومړي ځل لپاره د سیمابو ترمامتر د خالص اوبو پر منځ کې کېښود او بیا یې د یخ څه ټوټې ور واچول، په هغه اندازه یې په نښه کړه. بیا همدغه ترمامتر واخیست په جوش یا ګرمو اوبو کې کېښود او هغه اندازه یې په نښه کړه. د هغې ترمنځ واټن یې په 100 مساوي برخو وویشه او هرې برخې ته یې 1 درجه د سلسیوس یا سانتیګرید وویل.
که موږ ووایو چې فرضاً دا یو شیشه‌ایي نل دی، د دغه شیشه‌ایي نل دننه یو ډیر باریک یا نازک بل نل شتون لري چې په همدغه کې دلته مخزن لري، دا مخزن لري او په دغه مخزن کې مواد په ځای په ځای کېږي. دغه که موږ ووایو چې فرضاً یو ډول څنګه دی ترمامیتر دی څنګه جوړیږي، دغه مواد د لومړي ځل لپاره اندرس سلسیوس چې درجه بندي کا ترمامیتر څنګه کا، د لومړي ځل لپاره په دغه مخزن په یخ اوبو کې داسې اوبو چې هغې څنګه وي کنګل وي یا یخ وي په هغې کې کېښودو، هغه درجه یې وښوده، هغه ځای په نښه کړ، هغې ته یې صفر وویل، صفر درجه. بیا یې همدغه ترمامیتر واخیست، دی په جوش اوبو کې کېښود او هغه مقدار چې دغه ماده پکې پورته تللې وه هغه ته یې 100 درجې وویل، 100 درجې. دغه واټن دغه د 2 تر 0 درجې پورې دغه په 100 مساوي برخو باندې تقسیم کړل، هرې درجې ته یې 1 درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس وویل شول. پاتې د نوي چې تاسو وینئ چې د ترمامیتر په شتون کې داسې درجه بندي شوې ده چې صفر یې تقریبا دلته په وسط کې هم نه لږ دلته شتون لري. 0 درجه د سانتیګریډ هغه درجه ده چې په هغې کې اوبلن یا مایعات یا اوبه څنګه کنګل کېږي، یخې وایي. د 0 نه ښکته هم درجه بندي لري چې دې ته ویلی شي منفي. کله زموږ په هیواد کې د تودوخې درجه له 0 نه هم ښکته کېږي، بالخصوص لکه بامیان ولایت کې، لکه دایکنډي کې، لکه په غزني کې، لکه وردګو کې داسې یخ منطقې لرو چې په هغې کې د تودوخې درجه له 0 څخه ډېره ښکته کېږي. نو بیا کولی شو چې منفي موږ هم د دې ځای ولولو. نو راځم په پای کې دا وایم چې د ترمامیتر درجه بندي داسې شوې ده د اندرس سلسیوس په واسطه شوې ده چې لومړی 0 هغه چې په یخ اوبو کې شتون درلوده ترمامیتر یې ښوده و هغه ځای ته یې 0 وویل، بیا چې کله جوش و هغې ځای ته یې 100 وویل، هغه ځای په نښه کړی 100 درجې په 100 باندې نومولی دی. د دې ترمنځ د واټن یې په 100 مساوي برخو باندې دغه واټن یې په 100 مساوي برخو باندې تقسیم کړی چې هرې برخې ته یې 1 درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس ویلی شي. خدای دې وکړي زده کوونکو چې تاسو له نن درس څخه څه زده کړي وي او بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضر یم تاسو په لوی اباکین کې خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه.